هلمند کې له جګړې وروسته حالات ترنګلي دي. طالبانو په پوستو جوړولو کار پیل کړی او جګړې ته هم چمتو دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې افغان ځواکونو پر پوستي کار پیل کړی او ځواکونه هم د پاکستان هر اقدام ته ګوته په ماشه ناست دي. د هلمند په سرحدي سیمه بهرامچه کې د افغان او د پاکستاني پوله ساتو ځواکونو څو ورځنۍ نښتې کړي او له تېرې شپې راهیسې دغه جګړه درېدلې ده. ځایي اوسېدونکي وایي چې جګړې عام خلک بې ځایه کړي او حالت لا هم ترنګلي ښکاري. د هلمند ولایت ځینې اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پوله ساتو او افغان پوله ساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. ډېر خلک له خپلو سیمو وتلي بېرته نه دي راغلي. د هلمند ولایت د بهرامچه ولسوالۍ د سفر بازار د اوسیدونکو محمد نبی خبرې دي چې وایي د حاجي حلیم په نوم سیمه کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ د تیرو 3 ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې، خو په خبره فضا لا هم ترنګلې ده. زه خپله فعلا د جګړې په سیمه کې یم. جګړه ځکه شوې چې مجاهدینو غوښتل هغه پوستې جوړې کړي او خپل کانټینران ځای پر ځای کړي، خو پاکستانیان نه پرېږدي. مجاهدین چې موټر ورولي هغوی پرې ډزې کوي. د بهرامچه ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نو خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه د روانې اونۍ د شنبې له ورځې پیل شوې ده او تېره شپه ناوخته ارامه شوې، خو په خبره دوی ته د جګړې له سیمې تر اوسه 3 افغان ټپي ځواکونه وروړل شوي. دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال شته او خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. طالب فعالان وایي چې پاکستاني لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هلمند ولایت کې ځینو ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې له تېرو 10 ورځو راهیسې پیل شوي او د تېرې شپې تر ناوخته یې دوام درلود. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.